السلام علیکم درنو محترمو اوریدونکو. خوشحاله یم چې د یو لنډې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شوم. نن د مور لمر ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. خو ماته مې پښتنې مور څه داسې وویل. ما ویل مورې مبارک شه، نن په نړۍ کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې په کال کې یو ځلې د مور ورځې په نوم لمانځل کیږي. مور مې راته وویل زویه لکه چې اوس ورک شوې رانه. ما ویل ولې مورې خدای دې نه کړي. مور مې په جواب کې راته وویل زویه مونږ خو به مور و پلار هره شیبه لمانځل، لکه تا چې په 5 وخته لمانځه کې د رنګونو په جهان کې لمانځم. فکر سوچ ناسته ولاړه لکه ما به چې خپل مور او پلار لمانځل داسې تا هم لمانځم. زویه دا کوم ظالم درته دا خودنه وکړه چې مور و په کال کې یو وار لمانځي. ستاسې ورور پکتیاوال، د خدای پامان.